دا کوم مقبره کې چې جماعت وي دلته وایي مونځ کېږي او کنه لکه مزار شریف خدای د امیر شریف جماعت خدای دلته مونځ کېږي که نه کېږي؟ امیر شریف په جومات کې قبرونه د مسجد نه شاته دي، ښه خو دا ده چې پکې نه دی، خو چې هغه نه شاته دي خیر دی، او مزار شریف ما لیدلی نه دی. که مسجد مخې ته د خلکو مخې ته قبرونه بیا نه کېږي. ښځه وایي خاوند ته ولې طلاق نشي ورکولی؟ دې کوم عقلي دلیل شته او که نه شته؟ ښځه خاوند ته طلاق ورکولی شي، خو چې د نکاح په وخت کې دا شرط ولګوي چې د نکاح په وخت کې د تفویض د طلاق ښځې ته وشي نو ښځه هم بیا طلاق ورکولی شي. خو عمومي چې دا شرط د نکاح په وخت کې ونه لګولی شي، عمومي اختیار بیا سړي ته دی. او د هغې وجه دا ده چې ښځه جذباتي ده، احساساتي ده، زر غوسه کېږي. که ښځو ته علی الاطلاق د طلاق ورکولو اختیار ورکولی شو نو بس ټول کورونه به ورانې. یو بل ور سوال کړی وایي په قرآن عظیم شان کې او حدیث کې خو د ښځې حکم ته وښودل شو، خو اساسي قانون وایي چې ښځه کولی شي په غونډو کې د سړي غوندې برخه والي، شریکه یې هغه ولې مساوي توګه باندې. موږ د چا خبرو مناسق اساسي قانون منو؟ د قرآن او د سنت په رڼا کې د اساسي قانون د توت د پاڼې هم رحمت هم نشته. لکه څنګه چې سړی حق لري څو ودونه وکړي، ښځه هم دې حق لري چې څو ودونه وکړي. سړی حق لري چې 4 ودونه په یو وخت باندې وکړي، او ښځه دا حق نه لري. نو دا سوال چې تا ما نه بیل کړی ما به ته ښه پوه کړی وي. ښځه د حکومت کولو حق لري که نه لري؟ ښځه د مسلمانانو رئیس جمهوره یا خلیفه او امیره پاتې کېدی نشي. هلته نور هم ډېر وجوهات دي، مسایل دي په هغې کې. پردیو سړیو سره به خبره کوي، وفود به راځي، سفیران به راځي، د جهاد او د مجاهدینو د عسکرو قیادت به کوي. هغه د ښځې د شان سره مناسب نه دي. سړی به دا کار کوي. دا سړي ټول رئیس جمهوراني، خو یو سړی که نه ټول افغانستان کې یو رئیس جمهور دی. یا دا ښځې چې رئیس جمهوري شو نو دا ټولو ښځې به بیا رئیس جمهوري شي. دا خو چې د په لکونو میلیونونو خلکو کې یو سړی دی کې د ښځې او د سړي مسله نه ده چې دا سړی رئیس جمهور کېدی شي نو دا موږ ټول رئیس جمهور یو. بل سوال دا چې الله ولې ښځه د پیغمبر په حیث تر اوسه نه ده رالېږلې؟ نو پیغمبري چې دی دا همدغه شان لکه د حکومت په شان یو بوج دی، مسؤلیت دی، او سړیو سره خلکو سره سفرونه، جهادونه، جنګونه، وفود، ملاقاتونه، معاملات، منازعې، شخړې او جګړې دا د ښځې بدن او وجود او عقل او پوهه او حوصله د هغې برداشت نشي کوی. یو بل ور پوښتنه کړې وایي تا وویل چې عایشې رضی عنها نبي علیه السلام شاته حبش و امیله کتله وایي نو دا خو نامحرم وه او دې ته کتل څنګه و؟ دا نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړه. د ښځو تګ هدیرې ته څنګه دی؟ د ښځو تګ د خپل پلار مور قبر ته صحیح دی، او عام طور باندې چې دلته ښځې زیارتونو باندې ګرځي دا ناروا دی. یو خور او لور که د میراث برخه خپل پلار یا ورور ته خپله خوښه پرېږدي څه حکم لري؟ کولی شي ورته وبخښي؟ نه، دا خو هر څوک کولی شي چې خپله برخه بل ته پرېږدي، خو ته به ورته ورکوې ډیلی دی چې دی اخلي چې اخیستو نه پسې بیا پرېږدي د هغې خوښه ده. اول نه به نه ده چې به دې ماته پرېښې. 500 روپۍ چې خور ورور ته قرض ورکړي د واده نه پس، بیا یو هفته پس د خوری راځي چې ماما مور مې ویلې چې مونږ کره ماشومان هم مریضان دي او پیسې زمونږ په کار دي، که ته خفه کېږې نه زموږ 500 روپۍ را 500 غواړي او 2-3 ځلې یوه پټۍ نه اخلي. ولې نه اخلي؟ وایي سړي کولی شي د ښځې نه د دین خبرې لکه تلاوت شو، نعتونه شو، دا واوري پردي سړي دا کولی شي چې نه واوري؟ نه، دا نعتونه چې خلک د ښځو نه اوري که نه دا د خپل ناجایز ذوق تسکین په یو جایز شي باندې کوي. لکه نعت یو جایز شی دی، خو دی اصل کې د خپل هغه ناروا ذوق تسکین کوي، نشي اورېدی. ولې سړي نه اوري؟ ښځې کولی شي چې د حیض او د نفاس په حالت کې چاته واز وکړي بدون د دې نه چې قرآن کریم تلاوت کړي؟ د حیض او د نفاس په وخت کې واز کولی شي، خو چې تلاوت منع دی. ښځه کولی شي چې د خپل مېړه نه یا د خپل پلار او ورور نه کوم حق چې دی هغه په زور وغواړي؟ بالکل قضا ته تلی شي. الله او الله پیغمبر حق مقرر کړی دی. وایي ځینې خویندې کولی شي چې د خپل ښار نه بل ښار د تعلیم دپاره لاړ شي په داسې حال کې چې هلته به لیلیه کې اوسېږي، هاسټل کې به اوسېږي. حدیث کې راغلي چې کومه ښځه الله او د الله پیغمبر باندې ایماني هغه د محرم نه بغیر سفر نشي کوی. د ښځو ورځ په اسلام کې کولی شو چې هغه یې قوې ټاکو چې دا د ښځو ورځ د اسلام کې جایز ده او که نه؟
د ښځو ورځې او دا ورځې چې تجلیلیږي دا ټول اسلام کې مردودي دي د دې دا زموږ رسم او رواج نه دی او نه زموږ طریقه ده دا شیخ احمد رومي مجالس الابرار کې دې باندې تفصیلي بحث کړی دی د ورځو نوې ورځو ایجاد دا دې لپاره دی کوي چې اخترونه او جمعې په دې باندې کمزوري کړي نوي مواسم نوروز ډېر خطرناک دی نوروز نه ځان ساتئ دا ټولې ورځې چې دي نوروز د ټولو نه خطرناک دی د ښځو ورځ هغه دا دونه خطرناک نه دي هغه ډېر خطرناک دی خو د دې ورځو کې هم دلچسپي مه اخلئ دا د غرب تهذیب دی د غرب خپل تهذیب موږ باندې لاګو کوي او خپل تهذیب موږ باندې نافظوي یو خور پوښتنه کړې ده وایي تا خپلو خبرو کې وویل چې ښځې ته الله د تجارت حق ورکړی دی نو دې تجارت کې ورسره دا شرط ده چې محرم به ورسره وي سړی به ورسره وي که بدون د محرم نه تجارت کولی شي تجارت حق الله پاک ورکړی ښځې ته الله پاک د مونځ حق هم ورکړی نو اوس به راځي په دې ګراونډ کې به مونځ کوي نو خو مونځ هر شي یو شي حق الله ورکړی نو د هغې مناسب ما خو به ویلې چې ترتیب او تشکیل او تنظیم به بیا د هغه نورو احکامو په رڼا کې کېږي ما دا مې ویلې چې یو مارکیټ دی هغه مارکیټ کې به ټولې زنانه وي هغې باندې به پیردار ولاړ وي هغې ته به زنانه ځي دا ټول مې سره ویلې که نه مثال د هغې مثال ما یا کور کې ښځه خپل دوکان وکړي دا خو ما ټول ویلې او یو بل پوښتنه دا کړې چې کومه ښځه مجبوره وي کونه د هغې سرپرست بل څوک نه لري نو هغه به د خپل اولاد د نفقې دپاره څه کوي د هغې د اولاد نفقه په موسسو باندې ده دا د هغې د ښځو د حقوقو ډېرې چغې وایي هسې د دغسې بې سرپرستو ښځو نفقه او د هغې مسؤلیت چې دی په مسلمان حکومت باندې دی او که حکومت نه کوي بیا ګاونډیانو خلکو باندې دی او که هېڅ هم نه نو بیا جایز تدابیر بالکل اختیاروي شي جایز تدابیر او مناسب تدابیر هغه اختیاروي شي څه به کوي نو که چیرې یو پلار بېګناه لور حق کړي عاق کړي دا جایز ده چې هېڅ جرم یې نه وي کړی هغې ته عاق کړي یعنې دا معنی چې هغې کړي ده عاق لکه د خپل مال نه محرومه کړي نو دا خو ناروا دی نبي علیه السلام ته سړی راغی چې پلاني زوی ته مې دونه شی ورکړه ته په دې باندې ګواه شه ورته ویلې ټولو لورګانو بچیو ته دا دونه شی ورکړه وایي نه مغه یو ته مې ورکړی ورته ویلې دا ظلم دی او دې ظلم باندې څوک بل څوک ګواه کړه زه د الله نبي یم زه په ظلم باندې ګواه کېږم او حدیث پاک کې راغلي چې د یو ماشوم نه سړی لکه مچوکی ماشوم چې یو ماشوم لکه یو لور مچوکی بل به مچوکی چې زوی مچوکی نو لور به مچوکی مچوکولو کې به هم فرق نه کوي ښځې وایي ساقهدارې جامې کولی شي پنجابۍ که نه شي کولی ښځې چې دی شرعي لحاظ باندې پنجابي هندي ایراني هر قسمه جامه کولی شي خو چې پټه سترې پټې محفوظه بدن حفاظت ضروري دی خو هسې زمونږ دپاره نه دي پکار چې مونږ خپل تهذیب پرېږدو دا پنجابي جامې ناروا نه دي خو مونږ خپل تهذیب ولې پرېږدو دا خپلې جامې زمونږ څنګه شوي دا صحیح دي که نه خپل تهذیب او خپل اقدار باید مونږ پرېنږدو شرعي لحاظ باندې پکې پابندي نشته چې پټي او بل سړی وایي د مور په وړاندې خپل ښځې سره ادبي محبت اظهار کولی شي که نه ادبي چوکاټ کې د مور په وړاندې خپلې ښځې سره د ادبي چوکاټ خو څه تهدید نشته دی که نه تا ادبي چوکاټ څه ته وایي دا د هر سړي پورې تړلې ده نو ښه خو دا ده چې وي نه کړي او یو سړی وایي څومره وخت باید سفر وکړي چې تر څو هغه تجارت هم پوره شي او د ښځې هغه حقوق هم دی پر ځای کړي 4 میاشتو نه زیات نه شي دی وایي چې تا وویل حوادثو کې سړی کولی شي چې ښځه غېږ کې مونسې راوچته یم کړي نو وایي دا یو ضرورت اوس هم چونه استادان یې نشته که د ضرورت پر بنیاد ښځې تدریس وکړي نارینهو ته یا مثلا هغه ته همغه باندې قیاسي که نه موږ خو وایي چې موږ اسلامي نظام ترجمانان یو ملایان یا عالمان د اسلامي نظام ترجمانان یو زه د داسې یو نظام مفتي خو نه یم که نه چې هغې ته زه لاره ګورم خو بیا هم اصله مسله دا ده که یو معموله طریقه باندې و محفوظه طریقه باندې و محتاطه طریقه باندې دا هر سړي پورې تړلی ده دې باره کې څه شرعي قواعد داسې نشته نو که معموله او محفوظه طریقه باندې و فتنه پکې نه وي خطر پکې نه وي ښځه